داسې کسان و چې هېڅکله مو نه ولیدلی. تا هیڅ شک پرې ونه کړ؟ تا ترې پوښتنه ونه کړه چې په دومره وړو او غنمو باندې څه کوي؟ ښاغلیه همدا چې وایي د سلطان امر دی روانې اوبه درېږي چې ماڼۍ ته یې اخلي. خو وروسته خبر شوم چې دوکانو کې چې څومره اوړه او غنم دي ټولې اخیستي دي. وروسته له دې ډېر پام کوه. نه وروره، فقط چې کوم راز وي هېڅوک خبر نه دي. یو څوک پیدا نه شو چې راشي او وایي چې څوک راغی او دا ټول غوړی کېدای شي د چا پام نه وي شوی. صبر وکړه ښاغلیه، ستاسو زه په یاد نه یم، ما په تاسو خجورې پلورلې وې د سلطان سره چې راغلي وای. هو په یاد مې شوه. ووایه دلته څه کوئ؟ کله مو چې هغه وړه خرڅوونکي سره خبرې کولې پام مې شو کوم څوک چې تاسو لټوي یوې ما لیدلی دی. رښتیا وایې؟ ښه نو ووایه که نه. په غربي هیوادونو کې د ژوند کولو سره فکر کوم چې زموږ عادتونه هیر کړي دي. نمک پاشا ډېره مننه ښاغلیه. کوم څوک چې ما لیدلی دی تقریبا ستاسو په اندازه ونه یې په یاد نه دی. هلو زر کوه یوه پښه یې ګوډه وه داسې په لاره ته داسې. په نوم یې پوه شوې چې څه دی؟ نه نوم یې ورته ونه ولیده، خو د لاس په دې برخه کې یوه عجیبه غوندې ټاپه وه، څه وه داسې یوه کړۍ چې خلک پکې تار اچوي. چنګک؟ هو هماغه شان. ډېر ښه، ستا معلومات کېدای شي له موږ سره مرسته وکړي. زه پوهېږم چې دا ټاپې او خلکوبي د چا خوښېږي. او بله دا چې یوه پښه یې م ګوډه وه. دا سړی باید زر تر زره پیدا کړو. آفرین دې په تا وي.